دا درې اعمال تاسې په ډېره پابندي باندې وکئ، دې ته ډېره توجه وکئ، ځکه چې په دې اخري لسیزه کې د لیلة القدر شپه راځي. نو که ستا دغه عمل د لیلة القدر په شپه باندې برابر سي، تا ته به د 83 کالو عبادت ثواب درکول کیږي. اول دا چې په دې اخري لسیزه کې هره شپه خامخا یو څو روپۍ صدقه کوي، که څه هم لږ صدقه وي، خو پرېږدی استعما په دې اخري لسیزه کې هره شپه یو څه صدقه، یو څه خیرات وکړي، د هر شي چې وي، هر څومره چې وي. نو کومه شپه چې په دې اخري لسیزه کې د قدر وي، نو ستا دا یو څو روپۍ دا لږ صدقه به داسې وي لکه تا چې 83 کاله هره شپه هم دومره صدقه کړې وي. دا څومره عظیم ثواب دی او څومره عظیمه فایده ده، ځکه چې لیلة القدر خو حتمی په دې اخري لسیزه کې دی. دویم دا چې هره شپه 2 رکعاته نفل کم از کم خامخا وکړي، که زیات کوئ نو دا خو بیا ډېره ښه ده. نو کومه شپه چې د قدر در باندې راشي او تا دغه 2 رکعاته نفل کړي وي، دا 2 رکعاته نفل به داسې سي لکه تا چې 83 کاله هره شپه دغه 2 رکعاته نفل کړي وي. څومره عظیم ثواب، سبحان الله. دا چانس دی، دا غنیمت دی. دریم دا چې په دې اخري لسیزه کې هره شپه سورة الاخلاص قل هو الله احد 3 واره لازمي ووایست، ځکه چې که ستا دغه سورة الاخلاص د لیلة القدر په شپه باندې ور برابر سي، نو داسې به وي لکه تا چې دا 83 کاله هره ورځ هره شپه یو قرآن کریم ختم کړی وي، د پوره قرآن کریم تلاوت ثواب درکول کیږي، ځکه دا عظیم فضیلت بیا په سورة الاخلاص کې هم پروت دی. نو دغه 3 اعمال خو ما در یاد کړه، نور اعمال تاسې خپل ور باندې قیاس کړئ. هر نیک عمل چې وکې په دې اخري لسیزه کې، که ستا دغه نیک عمل د لیلة القدر په شپه باندې سوی وي، نو تا ته ربي لا یزال د 83 کالو د عبادت ثواب درکوي. یعنی داسې به وي لکه دا 83 کاله چې تا هره شپه دغه عبادت کړی وي. هغه نو که هر نیک عمل وي ته هغه وکړه، خو په دې کې دا چانس دی، دا غنیمت دی، دې څخه ګټه پورته کړه. نو دا هم یو نیک کار دی چې دغه مختصر بیان تر نور ورونو هم ورسوه، تر نور خویندو هم ورسوه. که هغوی دا عمل وکړي، الله به تا ته هم اجر و ثواب درکړي.